زهرا بلوچ په افغانستان کې د ټي ټي پی پر ضد د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې دننه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر وړاندې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. پاکستاني رسنیو له دې ډلې سما شبکې راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ دا خبره پرون پنجشنبه په یوه کنفرانس کې وکړه. هغې ادعا کړې چې د پاکستان طالبانو ډله په افغانستان کې دننه له خپلو پټنځایونو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. زهرا بلوچ د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پر وړاندې اقدام وکړي. دوی اونۍ مخکې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ ویلي وو له پاکستانه په سلګونه زره افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان د هغو پاکستاني افراطي وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د خاورې په کارولو سره یې په پاکستان کې عملیات مخته وړي. خو د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د امن ټینګولو د طالبان د حکومت مسؤلیت نه دی.